معزز کتونکو السلام علیکم. تاسو ګورئ لګیا زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج. شاتنی ویډیو کې ایکټیو وایس اینڈ پیسیو وایس آف مور دین ون سبجیکٹ اینڈ مور دین ون ورب ان ا سنټنس ان پریزنٹ انډیفینیټ ټنس کې زده کړي دي او نن به ایکټیو وایس اینڈ پیسیو وایس آف ټو سبجیکٹ اینڈ 3 ورب ان ا سنټنس ان پریزنٹ انډیفینیټ ټنس کې به سٹارټ کوم. راځئ چې شروع یې کړو. Active voice and passive voice of 2 subject and 3 verb in a sentence in present indefinite tense. په جمله کې 2 سبجیکٹ او 3 ورب والا active voice او passive voice په فعل حال متعلق کې. معزز کتونکو active voice passive voice د کولو د پاره دا تاسو ته مخته هم معلوم دي چې د لپاره د 12 ټنسو د کول ضروری دي. که چیرې تاسو ته 12 ټنسونه درځي نو بیا دا بالکل تاسو دپاره اسانه دي. او بل دا هم تاسو ته معلوم دي ما په شاتنۍ ویډیوګانو کې بار بار د دې ذکر کړی ده چې په 12 ټنسو کې د 8 ټنسو ایکټیو وایس پیسیو وایس جوړیږي او کوم چې پاته 4 دي نو د دې پیسیو وایس نه جوړیږي. او بل تاسو ته دا هم معلوم دي چې په هر پیسیو وایس کې د ورب فقط دریم حالت یعنی کې تھرڈ فارم لګیږي او سره د بای هم اضافي توګه باندې استعمال کیږي. نو معزز کتونکو پیسیو وایس په ډیلی روټین کې ډیر استعمالیږي. دا په هر ځای کې استعمالیږي پیسیو وایس. نو دې دپاره چې څوک د انګلیش زده کولو خواهشمند وي نو هغه د 12 ټنسو باندې عبور حاصل کړي نو بیا به د هغه دپاره پیسیو وایس ډیر اسانه وي. که چیرې تاسو زما دا ویډیو خوښه سو نو بیا یې لایک کړئ او که نوي یاست نو بیا سبسکرایب کړئ. راځئ چې شروع یې کړو. تفصیل که چیرې په ای وي ای مطلب د ایکټیو وي د مطلب وایس. که چیرې په ایکټیو وایس کې 2 سبجیکٹ او 3 ورب استعمال وو نو د اول سبجیکٹ نه د اول اوبجیکٹ پورې برخه په پی وي یعنی کې پیسیو وایس کې بدل کړای شي. مطلب دا ده چې د اول سبجیکٹ نه تر اول ابجیکٹ پورې چې کومه پارټ وي نو هغه به بیا په پیسیو وایس کې بدل سي. که په هغه کې 2 ورب هم وي که په هغه کې 2 وربونه وو مطلب دا ده که 3 وربونه نه وو 2 وربونه پکې وو نو بیا هم طریقه دغه ده. نو په هغه کې د ننې د وربونو سره د بی زیاتوالی کولو سره به هم دریم فارم کې بدل سي. نو کوم چې په دغه کې کوم د اول سبجیکٹ نه تر اول ابجیکٹ پورې چې کوم هغه وي وربونه وي نو کوم چې اول ورب د هغه به د روټین مطابق باندې په تھرډ فارم باندې بدل سي. او دا پاته چې کوم دا نور وربونه دي دې سره به د بی لګولو سره په پیسیو وایس کې هغه به هم په تھرډ فارم یعنی کې په دریم حالت کې د ورب بدل کړای شي. او باقی برخه به ای وی د ایکټیو وایس په شان په پی وی یعنی کې په پیسیو وایس کې د جملې آخر ته پاتې شي. مطلب دا ده کومه چې باقی آخرني ټکي وي لکه په ایکټیو وایس کې چې وي نو په پیسیو وایس کې به هم هغه ټکي په دغه طریقه په دغه روټین باندې به ولګېږي یعنی کې تبدیلي به نه پکې راځي. فور ایگزامپل د مثال کې طور پر د مثال په ډول یا د مثال په توګه ای وی ایکټیو وایس دا سنټنس یا جمله ده. they promise to request him to teach me. هغه ته ما ته درس راکولو یا سبق راکولو درخواست کولو وعده کوي. نو دا د ایکټیو وایس ترجمه ده په پښتو ژبه کې. نو داسې موږ کله په پیسیو وایس کې اړوو یعنی کې کنورټ کوو یې چینج کوو یې نو بیا به په پیسیو وایس کې چې کوم دغه هم چې دی دغه ابجیکټیو کیس ده نو د دې چې کوم سبجیکټیو کیس ده یا سبجیکټ ده هغه هی ده نو هم به په پیسیو وایس کې بدل سي یا به کنورټ سي په هی باندې. نو په پیسیو وایس کې هیلپینګ ورب د هی سره ایز استعمالیږي. په دې وجه هی چې دی دا سنګولر ده نو دې دپاره د هیلپینګ ورب چې دغه ایز ورسره راغلی ده. نو بیا به دې نه باسي کوم دا ورب دی د ورب فرسټ فارم دی پرامیس دا به په پیسیو وایس کې کنورټ سي یا به شفټ سي یا به چینج سي
د ور په تھرډ فارم یعنی که د ور په دریم حالت باندې به بدل سي په پرامسډ باندې. بیا به دغه نه بعد چې دی دغه ټو دی دا د دې ورب یعنی که د دې فرسټ فارم ټو دی. نو په پیسیو وایس کې به هم بیا دلته ټو ولګېږي بدستور. او بیا به دې نه بعد چې دی دلته په تفصیل کې هم ما ذکر کړی ده. نو کله چې دویم ورب په پیسیو وایس کې اوړي نو بیا به هغه نه اول به بی ولګېږي په اضافي توګه باندې. بیا به هغه نه بعد چې کوم دغه ورب دی د ورب فرسټ فارم ریکویسټ دا به په پیسیو وایس کې د ورب په تھرډ فارم په دریم حالت باندې بدل شي یعنی که په ریکویسټډ باندې. بیا به هغه نه بعد چې دی هغه به بیا ولګېږي باید. دا باید چې دی دغه به هم په اضافي توګه باندې لګېږي. او بیا به دې نه بعد چې دی دا سبجکټیو کیس ده. نه د دې چې کوم ابجکټیو کیس ده هغه ده دم. نو دی به کنورټ سي یا به شفټ سي په پیسیو وایس کې په دم باندې. او بیا دې نه بعد چې دی بیا دا کومه باقي برخه چې ده ټو دی او دلته هم ټو لګېدلی ده په پیسیو وایس کې. هغه نه بعد بیا دا ټیچ دا ورب ده د ورب اولنی حالت ده. نو په پیسیو وایس کې به هم دغه ټیچ لګېږي دغه اولنی ورب به لګېږي. په دې کې به چینجینګ یا شفټینګ یا تبدیلي نه راځي. او بیا هغه نه بعد چې دی کوم دغه می ابجکټ د ابجکټیو کیس نو په پیسیو وایس کې به هم دغه می ولګېږي. دې وجه کوم چې د اولني سبجکټ نه تر اولني ابجکټ پورې چې کومه برخه ده هغه به په پیسیو وایس کې کنورټ سي یا به چینج سي. او باقي برخه به هغه په پیسیو وایس کې هم په هغه ډول په هغه شان لګېږي لکه څرنګه چې په اکټیو وایس کې وي. نو دا طریقه ده. He is promised to be requested by them to teach me. د هغوی له طرفه یا د هغوی له خوا هغه ته ما ته درس راکولو یا سبق راښودلو دپاره ریکویسټ یعنې کې درخواست یا اپیل کول یا وعده کیږي. نو دا ترجمه ده په پښتو ژبه کې د پیسیو وایس. ایوی ایکټیو وایس he wants to forbid Ali to help you. هغه ستا کومک یا مدد کولو څخه علي منع کوي. نو دا د دې ایکټیو وایس ترجمه ده په پښتو ژبه کې. نو کله چې موږ دغه په پیسیو وایس کې اړوو نو پیسیو وایس کې به اول چې دی هغه به علي چې دی د دې چې کوم سبجکټیو کیس ده هغه هم علي ده. نو علي به په پیسیو وایس کې کنورټ سي یا به شفټ سي په علي باندې. او علي سره هیلپینګ ور په پیسیو وایس کې په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې ایز استعمالیږي. په دې وجه علي چې دا سنګولر نیم ده واحد ده. بیا دې نه بعد چې دا ورب ده د ورب اولنی حالت ته دا به پیسیو وایس کې بدل سي د ورب په تھرډ فارم یعنی کې په وانټډ باندې. بیا به دې نه بعد دلته ټو ده دلته به هم ټو راشي. بیا دې نه بعد چې دی دغه ورب دی او د ورب حوالنی حالت ده. نو دلته تفصیل کې هم ذکر شوی ده. دویم ورب اول به دا بی چې دی د دې به اضافي توګه په پیسیو وایس کې زیاتوالی کېږي. نو بیا به ټو نه بعد په پیسیو وایس کې بی ولګېږي اضافي ډول باندې. بیا به هغه نه بعد کوم چې دا فاربیډ دی دا د ورب فرسټ فارم دی دا به په پیسیو وایس کې بدل سي د ورب په تھرډ فارم باندې فوربیډن. او بیا به دې نه بعد بایا ولګېږي اضافي توګه باندې. بیا به هغه نه بعد دا هی چې دی د دې چې کوم ابجکټیو کیس ده هغه هم دی. نو هی به کنورټ سي یا به شفټ سي په پیسیو وایس کې په هم باندې. بیا به هغه نه بعد په اکټیو وایس کې ټو دی نو دلته به هم ټو راشي. هغه نه بعد بیا هیلپ دا د ورب فرسټ فارم ده د ورب اولنی حالت ده. نو په پیسیو وایس کې به هم د ورب اولنی حالت ولګېږي یعنې کې هیلپ به ولګېږي. په دې کې به تبدیلي یا چینجینګ نه راځي. بیا هیلپ نه بعد یو دی ابجکټ د ابجکټیو کیس ته نو دا به په پیسیو وایس کې بدل سي په دغه شان یعنې کې یو ابجکټیو کیس باندې به بدل سي. نو په دې کې به کومه چې اخرنۍ برخه ده په دې کې به یعنې کې چینجینګ یا تبدیلي نه راځي. دا به برقرار وي لکه څرنګه چې په اکټیو وایس کې اخر ته برقرار وي په پیسیو وایس کې به هم اخر ته برقرار وي.
نو دا طریقه ده د اکټیو وایس او د پیسیو وایس. Ali is wanted to be forbidden by him to help you. د هغه له طرفه ستا مدد یا کومک یا مرسته کول څخه علي ایسارول یا منع کول غوښتل کیږي. نو دا ترجمه ده د پیسې وایس په پښتو ژبه کې. دا د ویډیو په معزز کتونکو که چیرې زما دا ویډیو تاسو خوښه شوي نو بیا سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. انشاءالله مختلف ویډیو کې به اکټیو وایس اینڈ پیسیو وایس آف وداؤٹ سبجیکٹ اور نان سبجیکٹ ان پریزنٹ انډیفینیټ ټینس به زده کوو. تر هغه پورې د الله په امان.